اصلینیه ورې زارې دې کم ښه یاره چانسي داسې کار زما وروره که نه ته رانږدې شه ما زه تا ته یو خبره کوم خدای دې د سره خلاص کړي ټولې دنیا ته دا پته لګي استمي او چانسي د ټاپ غله دي همدا دې خلکو له اعتبار ورکوم چې وایي به چې استمي او چانسي هغه خپله مزدوري کوي ښه اوس پوه شوم لکه نو ما ته خو به دې مخکې ویلې وې که ما ته یې راځه په ګاڼۍ کې کار ته خدای نیکبخته یو خبره ته کوم ګوره په دې ګاڼۍ کې ګني شته ګوړه شته زما نور څه مطلب نه دی مین غرض مې دا دی چې کله مالک منزلې ځي مزدوران خوا دې خوا کېږي روټۍ ته کښېني ډایرکټ زه بوجه د ګوړې سمچه کوه والله ستا دې سوچ ته زار شابه راکړه نو تا مې ورته پوه شوم پرون د ګني له څو خرڅ کړل د شپږو زرو دې خرڅ کړل نو د سره خلاص شپږ زره روپۍ تا په سترګو لیدلې وې هرکه ومه راکړې په دې غواشه که نه دې غواشه راکړه شاباش مالک راځي چې ما کار وس کړی دغسې څومره کاږه کړه خدای دې تباه کړه دې دا کاغذ را پر سر کې ورټوم مه واخله څوک نشي لږه دمام کوه چې کله مالکي بیا به نمبر یې ستاسو هغه پیار دی هغه مخامخ ګوري کار کوه راکړه خبره راکړه خدای دې تباه کړو خو لږ زور خو کوه که نه نو ودرېږې پیسه ته روټۍ تیاره ده درځه که روټۍ دې درلو راځه د روټۍ ټیم دي چانسي کوشش وکړه بېګا د شپې غوړې د رزق درک نه لګي یو دوه روټۍ دې جیب کې واچوه چې څه په ګوتو راځي به سلو وي راځه اچارې لکه دا څه ووایه مردکي ووایه نیکه ویناړو خوب کوي خوب اوس په دې برابر کوم هغه نه دلته د پیسې ورکوم پیسې یو کار به کوي یو خبره ده کوم پیسې ورکړه خو به د سړي سرمن وباسي ستا په شان یې کوي خدای دې خیر لم نه ورکړي لکه چې موږ راکړي نو سرمن به نو باسي یو 200 ګوره ورکوم او 300 روپیا ورکوم د قانون مطابق ورکوم او په هغې کې مغه پټېږي کار نه کوي یو خبره ده کوم نیکه خفه کېږه مه چې نیک شي که نه او لږ مالدار شي که نه نو توبه سته غپا مې دي خپل حیثیت تېر کړي مړه لږه ګزاره کوه مزدوران به په خپله کار کې خو ګزاره کوه خیر دی که نه د ځان نه به راته ملک صاحب نه جوړې هکه نه یو زه پیشه او زما کار پیشه او ته مزدور سړي خپلې مزدورۍ سره کار ساته زما کار کې به کار نه لري او بالکل ټیک دی ځه راځه خدایه پاکه بچي کار کوې په قضا باندې وې د دې سپېره نیک چې ونه منې په ګاډۍ کې څه کوي د ګاډۍ غوړ خونې ما چې پکې پورته ورېږم خو دا د ګاډۍ د وردمه بسوي راته راشه که تودېږي اوس یې خوند وکړو ښه که نه دا د اوسنۍ زمانې مزدوران دي را به چې وي کار مې نشته دی او چې کار وله ورکړي نو بیا به له خوبونه کوي د قانون مطابق نیکه خوب راغلی ته ماته ده ووایه که نه چې په ګاڼۍ کې جوک ته نشي کولی ګوړه ته نشي چکی کولی غوی پسې چوکه ته نشي کېښودی او راځي او خوبونه کوې او زما دا استابي چې کوم دی ناغ ولاړ دي دي لرې ګیام نه دروړي زما خپله نوکره د خدای نیکبخته وایم د تنخوا ډېره راکړې که نه چې جوک به هم دله کوم او ګوړه به هم داسې کې کوم او سالو ته به ګیام کوم او ته داسې 22 ګران افسر یو چې ته به تا له په لکونو تنخواګانې در کوم یو ورکوټې مزدور یو 200 ګوړه او 2500 روپۍ در کوم د قانون مطابق نو د 2500 روپو کار به هم کوم که نه د 2500 کار به کوې کار به چې کوم دی د 2000 کوې ځکه چې ما ته پکې څه ګټه پاتې زه هم غریب سړی یم او ته خانداني نه یم راشه چې ګېډې ته وګوره که ما ترې پانډونه شې ټولې دا څومره درنه دا زه ورته تولې شمه نه دا به درته زه اوچتوم ولې ته مې پلار یې او زه یې نوکر یم ښه به پانډونه واړو سړو ته واچوه او بیا به ډایرکټ ګاڼۍ ته ځې هلته به یا پیر کې او یا به ګوړه څکې کې زه نه راوړم ښه که نه او کار به کوې د قانون مطابق ډېرې ته به برباد شه یعنې تاسو به برباد کړي تو ټکر کې تاسو ګورې په موږ بدماشي کړي زه خو دا وړې ګېډې ساتولی شمه چکې شوې خو داسې بوجۍ کې واچي څه به ووایم ورته السلام علیکم
وعلیکم سلام یاره تاسو بار څه کول نو سم کول په قلار نه پرې دغه یو پلان راشي وي پوک راغون کې وي چې اوچ وي پوګلون دي او نو څوک مونږ وایو داسې کار دی کنه بورې به لکه کې نه په ور راشي هغه وایي چې زمونږ ته ګوله ولا خدای دې کور د ماده دغه نه کم ورکی دا څه کار دی کنه مونږ یې ګوډه لنی ورسته ما ته وی غنی بس پیره او پوک براټولې داسې کار یو کله باندې جوکوري کله وي خیری ټول کا کله وي چکیو کا زه خو یان دی چې ما داسې نه خو چا جی ګوله ما ته خو کې د زمونږ د جوکس او د خیری سکار نشه د اخیری ته له دې تیله ته تولې یو کو سوېما نو بیا به خلک وایي چې راځي پاتې وته نه هغه ته یو تاسو کوم کنه ته ماته دوه چې غاڼه مالک دی چې په موږ سترګې روباسي یا خدای پاکه مې کړې انو کومه نه هغه سره ګل مراغه هغه راشه دا پلار به سګي نو خدای راځي د با خراب کړل خیر نه سلام علیکم وعلیکم السلام باندې مې ویلو او مې خو نه خوړلو ولی ما دې خوري کنه کټه په کې راځي کې نه ما ویلې خوري ته ورېږي یا بچي زناور دي چړې اومني په خپل به خو یو کار باندې کړو کنه چې کټی نه خوړلو ته هم د کټی نه کم نه وي تابو سره خوړلو دا ما په خو نه ویلې دا په کې ته راخیره ټولو ما اے اسلامیا تا د خیری سکار پرېږه مړه خلک وي مزدوري نه کوي ته پاسه څه کار کوي څه کوي زماره پلان مازغه خرابې مونږ دلته پروګرام ونده خو دراوسه مې ډوډۍ تیار ده ډوډۍ په شبالون شي داسې نیک مونږ خدای نه دی راکړي چې په وخت چیرې په وخت روټه وروړي زه خو خدای پاکه خدای پاکه څوک چې په غریب ظلم کوي په ورزګار په خپل توړې ولي امين سرستا زما ولي په قهر اخته شي نو تم چې کوم دی په پردې غاڼه کې نه څو په خلکو اډرونه چلے نه کنه زه خو مزدوري کوم چې مزدوري کوم منځي نو خلاص بس مونږ ګټو دا جی ګوله خبره په ګول تاسو مزدوراري او منګه مزدور یو به سبو گزاره کوم په موږ سترګې مرګ واسه نو تاسو په زمانه کې شران نه کنه دغه تیزه خبره کوم تاسو پیدا کی شابه اوس په کوم دي څه کوي جوګ بکې جوګو دا کړه دې کوم جوک دې سب کولی کړه نو روډه په دوانو شوند باندې خو یو جوګ نشي کولی څه کولی شي فوق بڑا ټول کما ادا څه کارو کا چې ته پوک راغون کا او ته دنه ودم دا ګوره چې کوم هغه نه یو صحیح ده صحیح ده یې ته بو برباد کا بالکل ستا خبره مونږ ته دغه او کا هغه خدا خیری میری خرابانه ما ده نه کنه نه تاسو وعلیکم السلام انتاسي دا راته وایا چې کار ټک نه کې او میله دې ځان ته جوړه کړې ده هغه ملک صاحب راځي راغله مینه د پیسې اخیستې په منډه کې ګوره لګر والی یو خبره تا کوم مړه سړی چې موږ او دسم کوا کار دی دا شپږ ولا ګولې دا بیګا شپږ کړي ګوله موږ کړه دا کو تو کړي نور ته نور له سوک زداریانه مکنه دا نه کتیو کو دی نیک زیمو نو چې نه کتیو دا تور ګوګر ته څه د ذکر وي ته کوم لړستلې کو دا مزدور خدادانه پوره چې کوم نه نیک جوړ کړی دی دا قانون مطابق یاره چې په دې پوزه کې د لاسنیا پیسوال واشم کنه او لکه سنداري نو دا ما پوزه خو تیار چې کوم نه میخه پوزه را پیسوال کوله په کواجو سپینې بلاله وشله سپینې شتو مې واجو مې لا سپینې پیدا سړیا انتاسي دا څه کارو کوي چې دا په بورو کې واچو چې ته بورې برابر شو چې منډه ته وړم حاجی انا کله بورې اول شبه دا ګوره مخکې نه واچو به نو 3 بجې چې کوم دی روټه را روانه ها کنه 3 بجې ها ونی دغه مخکې ده نو کو کې په کم پسالو بجې خو او دلته کې د ځان نوابان جوړ کړی دی ډوډۍ کار لګوي او پیدا دا دا جی ګوله دا روټۍ بس پیشلی ځکه به 3 بجې راځي هغه دې کار کوي بسم الله کوي بسم الله بسم الله بابا تاسو کې کوي ایما څنګه دې غاڼه دې چې وري پکې وای په خلاص تاسو له باندې چې زه کې پکې دې ته دې باندې کې ګوله خوري ها او چل انا بسم الله واجه هاي امزوني منيو كنا دكتور وسيالي رولا موبي زور من منيو انا كده زماني وين كنا هغه خپل خبرو زور یادوي دا منی خبره تکوما دا سکا دې نه ته خپل بندول واري او دا سکا نامم به کوي کارنامه ما درځي دا یو کوته زما په سلاکی یو غونډه بوره تیری چانسي ته فوګه کو او نو څنګه نه بوره په سمای بیا مته پکې کیلو زیاته واله مونږ له کمره دغه چې ستا پور بچی دي او مونږ په بازار کې خرڅه سکا کوم لیک دا وباسم او ته د بوره ور کټیک ته نه بار کړه نه کا راځه جی تاسو مې دې زونی کار دي هغه کوله بوره یو خبره تکوما باندې ته ځون کې ځوان لا شو خو ځوان نه زو سړی سره روان دي تاسو سم کار کوله جی
چاته نه وي پلار دې غوړي سوچا غالي منم دی ګوړې ګوړې ته وام نیمه به تاسو کره ورکم او نیمه به ځان له روژې لپاره شربت کوم ایا دا خو ډېر ښه کار دی یو خبره وره خبره او په ساله یاسې نه سبا په کلي کې ګرځي او ګوري وي ما هیڅ چا ته نه یم د دوی ګوړه پټه کړې دی غلو خوله به ډېره نه واده ډېر خوښه چای سي ته دې کېنه چا سره ګوره په ګورې نیغه ودره نیغه ودره نه کړی شابه ما وره وکړه زه که کنه نو دا تیار نیمه مخلیو ایا ځان به دی وي پرېږده ته راځه ته ته پرېږده هغه په دې باندې ټول به ما غلاګانې کړې دي مثال لا خرڅ دنده راځه دنده دا خدای ظالمه دا خدای ظالمه دا منډق بچا وای ډوډۍ ته کېنې لکه د مردکي ته پورې راپورې وځي او د کار کول نه زه دا نه کوم زه هسې به لکه هغه پلار وکړي په ایمان چې تنخواه یې ورکوي نه کوم زه هسې به لکه یو ساعت مې باسه وکړه دا پړه غاړه ته واچوه او راکاږه ولې به لکه په ایمان چې پاسه دا وای منډق بچې لکه د کار نه کوي نه ته څه به زه تا نه یو تپوس کوم دا پوک دا کار د مونږ د کوستان دا زما دی خو دې کې دویم کس دی راکا ګوره مې کاږه راکاږه اویګه خبره کا لازم هغه چرته څه بستر ګورې خدای ظالمانو نو ماشومونه راګیر کړی دي دا ما کړ خو نو حق وته خې ها ډېر ډېر خو کار نه کوي نه ته ما ته دوه کنه چې ته دې پوک تر لېګلې چې او چا تر لېګلې زه خو نه کړو نو خدای دې کور دې راګرې یک بار کا د پوک دې بواري خو موږ غشي او ستاسو کار دی چې په باندې دې وته نیولې هغه هغه په ایمانجی هغه نه کته ما دي دوه بوجي ګوړه پټه کړی دا تاسو دوانو دا ټیک تا دوه بوره ګوړه خو موږ پټه کړی دا خو ستا پلارم پکې راځه بس هغه مګر تاسو مخلي هغه چې هغه ما ګرځي کوي نو به دې دې خلیته نه ګوره و وته پلار دې پکې را سره و اسلاميه تا ته مانه چې د محکمه یا د کونې ډول دي سره باندې ټول من خبر کی تاسو ګوله پټه کړی را خلک کینه ما ته مولا چرجه کو بسا مولا چرجه کا ګوله مونږ په لاره ساده ګول پلار پټه کړ دا جګوله نه ما زه یک تلم دا ساده ګول پلار پټه کړی دې تبو برباد کړه ګوله دا بس مکوي کنه شرم ما ته ته نه ما ته ته نه چې ار یو کار کې فزان لیکو چې دې کس نه تاسو نه ساده ګول پلار وي دې پټه کړی زلال ته جوک کا اسلاميه ټول رمضان د کارونه کوي یو غوږ او بل رانه خبر کوته د جګول سره وګي کوته کوکه وي دا نو مونږ ته څه پته را سیکل د تولی په شان بریته نیول مونږ دا یا سړي مړه اوس په بل غوته کو مالک سوي دا مونږ د جګول کوټ مال چل راځي شی واچو دا زموږ کار نه راګه سټ واچو دا بچا سره پورې دا راګه هغه منکار دی مړه راګه نو زور کوه کنه یار خو خاطر نه چې زم پیدل ته ودرېګم بل چاته به आवाज راکاږي ته واچو پړوري سره راګه ټول سکه ته راګه سم چل دي سې اسلامي غره مړه ټول چې منځ په شاولم غنیوم په شا ته کومه سم ستاسو خبره کوي ایمانجی زه به وته ما نه تا یا زکه دا به کار تم پرې زارو چا اونې سره راګه کنه یار راګه دا راګه شابه سي دا راګه یا خدایا پاکه پګانې کې د مزدورانو لوچو او دلته د زامنو لوچو د خدای تعالی ظالمانو چې پګانې کې کار نه کوي نو چې واته موږ غیا ما یا شو لکه تګي ها چې صبر کې ها د تاسو له بدلم ها صبر وکړه آخری دیدن موی سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علیکم څنګه دې خیر خیر دی دې دې خیر هغه بتا بځه هغه ما خیر شاړه کوا ته دا خبره کوله کنه او کومه دا ونه کړو ټک شو ما یو ګلاس کوما بچی چوا ما خبره کوا
یعنې داسې پړسېدلی لکه غوا چې ډډم وخوري خیال کوه خیال کوه څه پکې مات نه کې مطلبي خبره کوه دا کار و د قانون مطابق واو داسې کار دی که نه یو چانسي و او یو اسلامي و او یو زما پلار و د حاجي ګل و خان تحصیل هغوی په شریکه باندې سلا کړې وه که نه او زه به حاجي ګله په پټه باندې ویستله د چارې قصده راپنجه پنجه اچوه او ایسته ویوړله خرڅولله ما مو ورته وروچته کړه زور مو ورسره کړی ولې ته دروغ ویم او بس تا پسې راغلی یم ما چې دا درته ویم ها زه وایم چې دا خان تحصیل ولې ما تسخیص کېږي دا دې د ګوړې غلا کړې ده په شریکه باندې خرڅه کړې ده سړی دا د کار سړی ښه که نه د کار سړی چې دا 10 روپۍ ته واله په دې به په دوکان کې چپس وخورې خلک جوړوي نه چاودې خو دا راته ووایه چې تا سره ثبوت څه دی زه غواړم ثبوت یم هغلته راغلي او ګوړه خرڅه کړې ده پیسې شماري زموږ ځای کې راځه چې به غواړې ته بوځم نو راځه چې وځو د قانون مطابق مخکې شه یو خبره ته کومه څنګه پړومبي ځل مې ګورې غلا وکړه اورې او ډېر بد کار مې بس غم مه کوه چا چې غلاګانې کړي دي پکې خدای پاک کامیابوي چاته وایم صرف خو ته خدای پاک دغه شي سترګې در راولي تا دې ګرې دي را به شي که نه مړه دومره چغې مه وه صبر به کې دا دې را دا مې ګوره خاصه کړه ګوړه مې خرڅه کړه پوره سټه ګوړه وه او په 35,000 مې ورکړه پیسې روباس ونه 35,000 لګي دي که نه په 6,000 روپۍ سټه دا چې ګله خفه کېږه مه د غلا شي خلک په نیم ریټ اخلي لیوانې په سټه تا په شل یارې ما په 35 زه به ته دوه بورې هم وي که نه په قهر دو برو ته سټه وایي که نه ته یې کړومبیان ورسره دا ونیسه دا لس ونیسه نه نو لاسو ورګه ته خو نیسه که نه حساب کوو که نه یار دا 15 زما نو 15 ستا ولې واغشتې حاجي ګله ما لري په ملا ماته ته خیر دې په خبرې کې یا خدای پاک نو یا ګوره تسلیم کو غلو خو یو شان یو کنه یاره چپ ته ته لږ د خولې د دیوار وکړه ته نه یو تپوس کوم د هغه نه خو موږ د پټۍ خرڅ وکړو دوه بورې ګوړم پیوړم مې 15 دي زیاتې وایي نو 15 نه خالص سره زیاتې وایي دا خیر دې مړی حساب کتاب وکړو ته بل یو زر دې روپیا دې کې دا کم ده تا به وړې وې ته خلک ورسو خبر نشي ګوره ها نه به خبرېږي له مخ را کنه وای واه 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 د باران نه پټېدم او د دالان لاندې مې شپه شوی دا نه څنګه چې ها ښه په تقسیم راوسېدم ښه که نه دا ګوړم چې خاصه کړې ده په غلا باندې که نه نو پیسې لکه اوسې په نیمه باندې تقسیموي ښه خو موږ نه خزه کړه کاکا داسې دا خو ګډوډي وایي چې موږ به دومره زیاتې کوو چې تا به ګوره پټو خان تحصیله تا باندې مې اعتبار کړی و خو په اعتبار کې را سره دونه غټه دوکه وکړه که نه چې دونه غټه دوکه ما سره چا هم نه کړې وه نو څوک ماما وایي اوس دا کوي چې به دا پیسې ما له دا کېدو ده پیسې را کړې خو ما سره خو نشته روباته پیسې روباته خان تحصیله تاسو ما نه خلاص او زه تاسو نه خلاص څه مطلب جي چې دا نن نه پس په ګاڼه کې ونه وینم او ځان نه لاړم بس مخه دې ښه ځه څنګه خیر ښه زه دريان یم پیسې ډېرې وکړې لږې چې دې نیک ته چا وي دا ولا څوک وي دا ما ویل